اشعب ډېر طامع تېر سوی، طمعګر. دا داسې طامع تېر سوی د هر واده کې به دی حاضر و. چا به ورته ویلې وا اشعبه ته دې واده ته راغوښتلی هم نه یې، نو څه شی کوې چې ته دې واده ته راغلی؟ نو ده به ورته ویلې زه ځکه واده ته راځم، نه ویل کېږي زوم وایي چې ما خپله ښځه طلاقه کړه او اشعب ته مې ورکړه. دومره ډېر طامع سړی و. هر جنازه کې به اشعب حاضر و. چا به ورته ویل اشعبه ته خو د جنازې ته راغوښتی هم نه یې، خپلوان هم نه یې، نو ته څه کوې چې د جنازې ته؟ وی نه ویل کېږي ور یې وصیت کړی چې دا ثلث د مال د ما اشعب ته ورکوي. اشعب یو ورځ بازار کې را روان ده، مخکې خو به دا کاسې د لرګیو جوړېدلې که نه، دا چیني کاسې به وي خټینې، کاسه جوړېږي. نو دی ورسره کېناستل هغه سړي ته، نو هغه ته وی دا کاسه لږ غټه جوړه کړه. نو هغه ورته ویلې وایي اخلې؟ وایي نه اخلم یې نه، کېدی سي د ما همسایه یې واخلي او بیا کومه ورځ شوروا پخ کړي وي، نو بیا به یې وایي چې دا اشعب ته وروړئ، نو په دغه ډکه کاسه کې به ډېر جای سي ما ته به یې راوړي. عمره نادر سړی دنیا کې تېر سوی اشعب طامع. چا ورته ویلي وي له ځان نه دې ډېر طامع لیدلی؟ وایي نه. یو ورځ مې یو سپی لیدلی د له ځان نه ډېر طامع و. ویا څنګه؟ وایي ما خوله کې زاولې اچولې وې، زدولې مې. وی په لاره روان ومه، سپی راپسې را روان و، وی د سپي داسې فکر کو چې خوله کې چی اچولي زدوی او ما ته یې راچوي. نو چې ستړی سو سپی زتې پوه سو چې نه یې راچوي، بېرته راتاو سو. وي دومره دا سپی مې له ځان نه طامع لیدلی، بل څوک مې نه ده لیدلی. دومره ډېر طامع و. کله به وړکۍ ماشومان به ورباندې راټول سول، ماشومانو به دی پتنګ که، نو ده به ورته ویلي ماشومانو ځئ لاړ سئ، د عبدالله ابن عمر د سالم ابن عبدالله ابن عمر په کور کې وړکیو ته شیریني ورکوي. ابه وړکۍ به یې ده خبره ومنله، ټولو به منډه کړه، هلته به ورغلل او به چې منډې کړلې ده به ویلې چې رښتیا نه یي، ده به هم ورسره منډه کړه. دومره طامع و. خو طمع ښه شی نه ده. طمع انسان هلاکوي. الله دې موږ نه طمع په موږ کې د الله عز وجل طمع نه پیدا کوي، ځکه طمع بد صفت ده.